بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د لبر سرواري یم. نن ورځ موږ د اتم ټولګي ریاضي نمه برخه لرو. که تاسو چیرته تېره خپرونه تاکید کړې وي، په تېره خپرونه کې مو د جذري عددونو جمع او تفریق ښودلي وو، یعنې که چیرته د جذر لاندې د دوو عددونو جمع او تفریق راکړل شوي وي، نو موږ نشو کولی چې جدا جدا یو ځلې جذرونه ونیسو، وروسته یې جمع یا د تفریق ا جمع منفي b تر جذر لاندې دا نه و مساوي د ا تر جذر لاندې جمع یا منفي b تر جذر لاندې. دا مو هم ثبوت کړي وو چې د ا دپاره مو د 9 عدد قیمت ورکړی وو او د b دپاره مو 14 عدد قیمت ورکړی وو. په دا طرف نه مو هم عملیه اجرا کړې وه او هم په دا طرف نه عملیه اجرا کړې وه چې یو طرف ته عدد 15 راغلی وو او بل طرف ته عدد 4 راغلی وو. نو 15 همیشه د فوره کوچني دي. د اوس څخه کله چې د مساواتو یو طرف کوچنی شو، نو موږ ویلی شو چې دا مساوات صدق نه کوي یا درست نه دي، نو دا بل طرفونه یې هم په خپل منځونو کې سره مساوي نه دي. نو نن د دې برعکس موږ او تاسو د ضرب او تقسیم قوانین یایو، یعنې که چېرته د یو جذر لاندې دوه عددونه یا درې عددونه یا څو عددونه د ضرب یا د تقسیم په حالت کې وي، موږ او کولی شو چې د دغه عددونو یو ځلې جذرونه ونیسو او وروسته یې سره ضرب کړو، یا هم کولی شو چې یو اول ځل یې سره ضرب یا تقسیم کړو، وروسته یې جذرونه ونیسو. ځکه کوم چې ا ضرب یا تقسیم b دا هم مساوي دي ا تر جذر لاندې ضرب یا تقسیم b تر جذر لاندې. دلته صدق نه کوي، دلته هم صدق کوي، خو ډېره داسې په عملیو سره هم فرق لري. ډېر څه شته چې بیا هم په جمع صدق کوي او د ضرب او تقسیم په قوانینو کې صدق نه کوي، او هم ډېرې قاعدې شته چې د ضرب او تقسیم په قوانینو کې صدق کوي یا په عملیو کې صدق کوي، او د جمع او د تفریق په عملیو کې صدق نه کوي. نو دا عددونه موږ د صدې فرعیایو، یعنې که چېرته یو څو جذري عددونه راکړل شوي وي، موږ او تاسو د هغې جذر المربع پیدا کوو. نو دغه قوانین زموږ او تاسو سره کوشش کوي چې دغه عددونه په اسانۍ سره پیدا کړو، یعنې د بعض عددونو د جذر مربع پیدا کول سخت وي. کله چې ضرب یې مخته اجرا شي، نو د عددونه موږ څه په خپل منځ کې پیدا کولی شو. نو زه مثال لیکم چې 2 تر جذر لاندې ضرب یې 22 تر جذر لاندې، علامه هم که ضرب شوې ده یا 22 تقسیم په یا د تقسیم عملیه یا د ضرب عملیه دواړه دپاره صدق کوي. نو که زه چېرته د 2 جذر اخلم 1.4 څو راځي او د 22 جذر 5.څو راځي، کله چې اشاریه سره ضربوم په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو تام عدد په لاس نه راکوي. ځکه په لاس نه راکوي چې دغه عدد هم نه ختمېدونکی عدد دی، دغه عدد هم نه ختمېدونکی عدد دی. موږ او تاسو نه ختمېدونکی عدد په کلي ډول نشو سره ضربولی، یعنې اشاري برخه یې محدودوو، بیا یې سره ضربوو. نو د دې قوانینو په اساس موږ کولی شو چې دغه عددونو په لاندې ډول یو تام عدد پیدا کړو. نو دغې قانون له مخې دا هم ا ځان ته تر جذر لاندې لیکل شوی دی او b هم ځان ته تر جذر لاندې لیکلی شوی دی. کولی شم چې تر یو جذر لاندې ونیسم د دې قانون په اساس 2 ضرب 22 2 ضرب 2 څلور 2 ضرب 3 شپږ ته مربع جذر لاندې مساوي کېږي. د څلور شپېته مربع جذر څو دی؟ 8. نو موږ په اسانۍ سره پیدا کړل چې د 2 تر جذر لاندې او 22 تر جذر لاندې د دغه مربع جذر د څو سره مساوي شو؟ د 8 سره مساوي شو. دا د کوم قوانینو په اساس پیدا کړل؟ د طاقت قوانینو په اساس. که چېرته د دغه ځای جذري عدد، یعنې 2 جذري عددونه چې د ضرب په حالت کې وي او درجه یې مساوي وي، موږ ته کوم عدد یې په لاس راکړو؟ یو تام عدد یې په لاس راکړو. نو که چېرته زه د دغه عدد یو ځلې دلته جذر واخلم او بیا هم د دغه عدد واخلم، بیا سره ضرب کړم،
نو یو پوره یعنی تام عدد فولس نه راکوي. دا عدد به همیشه دپاره د دغه عددونو نیمګړی وي ځکه چې دغه نه ختمېدونکي عددونه دي. د تقسیم دپاره هم په همدې ډول کولی شو که زه چېرته ولیکم چې 22 تقسیم 2 ته جذر لوند دی. نو 22 هم جذري عدد دی او 2 هم جذري عدد دی. نو یو ځل د جذر پیدا کوم یو مثال د A اشاریه سوسو عدد راوځي او د بل B اشاریه سوسو عددونه راوځي. کله چې اشاریه عدد په اشاریه عدد تقسیموم موږ او تاسو ته همیشه دپاره بیا اشاریه عدد په لاس راکوي. یعنې دا د تقسیم عملیه یو څه نه څه مشکله کېږي. نو په لاندې ډول زه د تقسیم د قوانینو په اساس 22 په څو تقسیموم لیکم چې تر یو جذر لاندې 22 تقسیم په 2. 22 اختصار کومه 2 چې په 22 یو چې په 22 2 یو حاصل 12 شپږ ولا 2 12 پر یو تر مربع جذر لوند دی. 14 چې په یو ویشه 14 تر مربع جذر لوند دی مساوي کیږي 14 مربع جذر څه ده څلور عدد. نو موږ په اسانۍ سره د تقسیم د قوانینو په اساس پیدا کړو چې د 22 تر مربع جذر لوند دی تقسیم په 2 تر مربع جذر لاندې هم د څو سره مساوي کیږي د څلور سره مساوي کیږي. یو څو مثالونه نور حل کوم. زه لیکم چې د 18 مربع جذر څو دی. د 18 کامله مربع نه لري نو مربع جذریه چې موږ تاسو پیدا کوو یو تقریبي عدد ته ور نږدې کېدای شو. نو 18 زه داسې لیکم چې 18 مربع جذر لوند دی مساوي کېږي او دا زه هم ولیکم چې 3 ضرب شپږ هم د 18 سره مساوي کېږي. یو ضرب 18 هم 18 کېږي او 2 ضرب 9 هم څه کېږي 18 کېږي. نو زه باید داسې د دوی ضربي اجزا چې په لاس راوړم داسې عدد باید راوړم چې کامله مربع ولري یعنی جذر مربع یو تام عدد وي. نو 18 زه داسې لیکم چې 2 ضرب 9 تر جذر لاندې 2 ضرب 9 تر جذر لاندې. د لیکم چې جدا جدا د ضرب د قانون په اساس 2 تر جذر لاندې ضرب 9 تر جذر لاندې 2 چې جذر نه خلاصوي یو اشاریه څلوېښت راځي. نو لیکم چې 2 تر جذر لاندې ضرب د 9 مربع جذر څه ده 3. نو په لاندې ولیکم چې 3 ضرب 2 تر جذر لاندې. یو مثال بل مثال کا حل کوو. زه لیکم چې اتویش تر جذر لاندې ضرب څلور یا لیکم چې 15 تر جذر لاندې. نو کله چې موږ داسې عددونه هم شته چې سره ضربې هم کړو داسې کامله مربع بیا هم نه لري یعنې موږ تاسو په اسانۍ سره اجازه نشو پیدا کولی خو اسانېږي. یعنې که اوس په دا نه زه ځان ته عملیه اجرا کوم په دا باندې زه ځان ته عملیه اجرا کوم نو دا هم یو کافي وخت رانه غواړي دا هم یو کافي وخت رانه غواړي. نو که چېرته عددونه ورسره ضرب کړم وروسته بیا په دواړو نه عملیه اجرا کوم. نو لیکم چې 28 ضرب 15 مساوي کېږي 15 ضرب وته څلوېښت صفر څلوېښت حاصله 15 ضرب 2 لا څلوېښت حاصله یې څلوېښت عدد. نو آیا اوس داسې عددونه پیدا کولی شم چې په خپل چې دا یو سل څلوېښت عدد تجزیه کړم او د هغې جذر مربع یو اسان عدد که زه دغه تجزیه کوم نو زه لیکلی شم چې 14 ضرب لاس نو 14 عدد هم مربع جذر اشاریه عدد راوځي د لاسو هم اشاریه عدد راوځي. که ولیکم چې 9 ضرب شل بیا په همدې ترتیب دی
کولی کوم چې 2 ضرب اویا بیا هم په همدې ترتیب دی. نو موږ او تاسو کله چې د 28 او د 50 تر مربع جذر لاندې جذري قوانینو په اساس د څو سره مساوي شو؟ د 140 سره. اوس د دغه ځای د جذر یا د عمومي طریقه یا د تجزیه په طریقه د دغه ځای مربع جذر پیدا کولای شو. مختلف مثالونه کار کولای شو. زه مثال لیکم چې 3 تر مربع جذر لاندې 2 ضرب 3 تر مربع جذر لاندې 15 3 تر مربع جذر لاندې جمع 4 ضرب 8 تر مربع جذر لاندې. نو دا عدد یو ځلې دغه ته ضربېږي بیا عدد دغه ته ضربېږي. زه لیکم چې 2 ضرب 3 تر جذر لاندې ضرب 15 ضرب 3 تر جذر لاندې علامه د جمع ده. بیا هم د عدد ټول لیکو چې 2 ضرب 3 تر جذر لاندې ضرب 8 تر مربع جذر لاندې. تماده ده. تماده سره ضرب 2 ضرب 15 لاس د یو جذر لاندې لیکو 3 ضرب 3 9 جمع بله صحیح عدد نشته. څلور عدد هم شته. 2 ضرب 4 8 ضرب 3 ضرب 8 ضرب تر مربع جذر لاندې نو مساوي کېږي لاس ضرب د 9 مربع جذر څه ده 3 جمع 8. که د 10 ولیکمه چې 23 ولیکمه چې 4 ضرب 6 تر مربع جذر لاندې دا هم لیکم چې لاس ضرب 3 څه کېږي 10 لاندې ولیکم جمع 8. زه دا جدا ده لیکم 4 تر جذر لاندې ضرب 6 هم تر جذر لاندې دا مساوي کېږي 10 جمع 4 مربع جذر څه ده 2 ضرب 8 شپږ ته جذر لاندې. نو دا افاده مو په همدې ډول ساده کړله. بل درس موږ او تاسو لرو طاقت. لاندې ډول دلته د طاقت قوانین یایو. نو تاسو په اووم ټولګي کې هم د طاقت تعریف کړی دی او د طاقت قوانین هلته هم یادوري شوي ده. خو دلته د طاقت قوانینو په اساس موږ او تاسو مثالونه حل کوو. یعنی د جذري عددونه په جذري عددونو د طاقت قوانین تطبیقوو. طاقت یا پاور د مخته مو هم ویلي وو چې د جامع عملیه د ضرب عملیه همداسې تعریف کړې وه چې د مساوي عددونو د جمع لاندې طریقې ته ضرب وایي. د مساوي عددونو د جمع لاندې طریقې ته ضرب وایي. اوس داسې یایو چې د مساوي عددونو ضرب لاندې طریقې ته طاقت وایي. د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته طاقت وایي. چې د A په توان د B شکل لري. یعنی لیکو چې A په توان د B نو A عدته قاعده یا بیس BASE د B عدته 1 یا exponent
توان بینوي توان یا اکسپوننت توان باید ونه یایو توان نو ا باید دغه ټول شکل ته یعنی د ا په توان دی بي شکل ته مونږ ورته څه یایو طاقت یا پاور نو راځو طاقت مې انشاءالله وپېژندلو چې د ا په توان دی بي شکل لري یا په لاندې ډول ویلی شو چې د ضرب لاندې طریقې ته طاقت ویلی کړم یو مثال که حل کوو زه لیکم چې 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2 دا ټول عددونه سره ضربم د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته طاقت یې دا د کوم ډول لیکم طاقت به 2 خپل لیکم 2 څومره ضرب شوي دي 1 2 3 4 5 یا څومره تکرار شوي دي 1 2 3 4 5 د کوم ځای نه لیکم دغه 15 عدد 2 په توان دی 15 چې 2 دی د طاقت قاعدادو او 15 هم چې دی توان دی نو څو د طاقت قوانینو مخته مونږ او تاسو مایکروسکوپ انشاءالله پېژندلی دی تاسو به د اتم ټولګي په بیولوژي کې هم د مایکروسکوپ سره اشنایي پیدا شوي د ټول مایکروسکوپ چې جوړ شوی دی دغه د طاقت قوانینو په اساس ترتیب شوی دی یا جوړ شوی دی یعنی مایکروسکوپ هغه څه چې مایکروسکوپ هغه آله ده چې د کوچنیو شیانو اندازه معلوموي نو ټول مایکروسکوپ د طاقت قوانینو په اساس ترتیب شوی دی یعنی دا په کوم ډول جوړ شوی دی که چېرته فرض مثال د یو جسم اندازه 2 سانتي متره یا 2 ملي متره وي یو جسم دی چې اندازه یې 100 ملي متره دو 2 ملي متره دو کله چې دغه جسم مونږ او تاسو مایکروسکوپ ته ایسو نو دغه اندازه چې ښیي زموږ او تاسو په سترګو دا به یا د 4 ملي مترو په اندازه ښیي یا به د 8 ملي مترو په اندازه ښیي یا به د 14 ملي مترو په اندازه په همدې ترتیب یعنی دا اول چې 2 ملي متره وه یعنی دا د مایکروسکوپ په واسطه موږ او تاسو 3 ملي متره نشو ښودلی 15 ملي متره نشو ښودلی 6 ملي متره نشو ښودلی یعنی ترتیب یعنی د طاقت قوانینو کې 15 عدد کوم طاقت قوانینو کوم عدد ته نه برابریږي همیشه د پوره د 2 طاقت بي یا به 4 راځي یا به 8 راځي یا به 14 راځي یعنی په د طاقت قوانینو په اساس 15 نشو لیکای 3 نشو لیکای اندازه دومره چنده معلومیږي یا مثال بل مثال کې ورکوو تاسو به د اتم ټولګي په بیولوژي کې حجره تعریف کړې وي یعنی همیشه د لپاره یوه حجره په 2 نوې حجرو باندې ویشل کیږي یا تجزیه کیږي پر مثال دا یوه حجره ده په څو حجرو ویشله ده دې ته زه صفر مرحله یم لومړۍ مرحله کې په څو حجرو ویشله شوه په 2 حجرو هره حجره بیا بېله ځان ته په 2 حجرې ویشل کیږي دې ته دوهمه مرحله یا دوهم پړاو دریمه مرحله کې بیا هم ویشل کیږي دې ته دریمه مرحله څلورم پړاو کې هم بیا په هره حجره په 2 نوې حجرو ویشل کیږي زه څلورمه مرحله یم نو په لومړۍ مرحله کې څو حجرې جوړې شوي دي 2 حجرې په دویمه مرحله کې څو حجرې جوړې شوي دي 1 2 3
څلور حجرې. درېیمه مرحله کې 8 حجرې، په څلورمه مرحله کې 14 حجرې. کله چې د دې عددونو ته ترتیب ورکوو نو لومړی مرحله ده لیکو چې 2.0 یې لومړی مرحله ده، یا 2.0 صفري مرحله ده، یعنی مرحله شروع شوې نه ده. کله چې مرحله شروع شوه لومړی مرحله کې په څو حجرو وویشله شوه؟ په 2 حجرو. کوم چې لومړی مرحله یو عدد پوس کې لیکم، دویم مرحله کې لیکم چې 2.2 دویمه مرحله، دریمه مرحله لیکم چې 2.3 په همدې ترتیب سره هر عدد په 0 څو سره مساوي کېږي؟ یو سره. دا به انشاءالله د طاقت قوانینو کې به وروسته وایو 2.1 دا هم د 2 سره مساوي کېږي. 2.2 2 ضرب 2 دا هم څو سره مساوي کېږي؟ 4 سره مساوي کېږي. 2.3 دا هم څو سره مساوي؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. یعنی په صفر مرحله کې یوه حجره وه، په لومړۍ مرحله کې 2 حجرو ته زیات شوه، په دویمه مرحله کې څو حجرې جوړې شوې؟ 4 حجرې جوړې شوې، او په دریمه مرحله کې 8 حجرې جوړې شوې. یعنی ټول مایکروسکوپ د طاقت قوانینو په اساس په همدې ترتیب دی. پنځمه مرحله، شپږمه مرحله د څو چنده د دغه په اندازه زیاتېږي. نو راځو نن د طاقت قوانین یا یو د طاقت قوانینو نه یو شپږ قوانین لري چې دوی هم په ضرب کې دي، یو یې د توان رفع کول دي او دوی هم د تقسیم لپاره دي، او یو د صفري توان دی او بل منفي توان دی. نو اول قانون یایو د طاقت قوانین. اول قانون ا د حقیقي عددونو سیټ نه راخلم. n او m دوه عددونه دي، دا هم د تام عددونه راخلم. تام عددونه په z سره ښودل کیږي او هم په i سره ښودل کیږي. نو په نتیجه کې a په توان د n ضرب یې a په توان د m مساوي کیږي. د طاقت قوانینو په اساس قاعده یوه قاعده وښوده، توانونه جمع کوو، یعنی a په توان د m بر n. د طاقت لومړی قانون داسې وي که چېرته دوه طاقت لرونکي عددونه ولرو خو په هغه عددونو کې یا قاعده مساوي یا توانونه مساوي وي. که چېرته قاعده مساوي وي د قاعدې نه یوه قاعده راخلو، توانونه په خپل منځ کې جمع کوو. او دویم قانون هم بیا یو که چېرته بیا قاعدې خلاف وي، توانونه مساوي وي، نو قاعدې سره ضربوو او توانو څخه یو توان راخلو. دا یې هم لومړی قانون شو. یو مثال کې لیکم، زه لیکم چې د دوه یو عدد دی د حقیقي عددونو په سیټ کې شامل دی، او درې څلور عددونه هم د تام عددونو څخه راخلم. تر څو چې دوه هم حقیقي عدد دی، یو بل عدد راخلم. مثال لیکم چې منفي 15 عدد راخلم، تر څو تام عددونو سره فرق وشي. نو درې څلور هم تام عددونه دي، نو زه لیکم چې منفي 15 په توان دی 3 ضرب یې منفي 15 په توان دی 4. که طاقت قوانینو په اساس اولی ګورو، دا هم طاقت لرونکی عدد دی، دا هم طاقت لرونکی عدد دی. د دغه منفي 15 هم څو سره مساوي ده؟ منفي 15 سره منفي 15 خپل لیکم، توانونه جمع کوم، 3 جمع 4 مساوي کېږي منفي 15 په توان دی 3 جمع 4 و. دویم قانون لیکو، دوه عددونه راخلو، یو عدد د a دی او بل عدد یې د b دی. دا د حقیقي عددونو له سیټ څخه راخلو. که چې په نتیجه کې یو عدد n عدد د تام عددونو د سیټ نه راواخلو، نو موږ لیکو چې a په توان د n ضرب b په توان د n دا مساوي کېږي قاعده خلاف دي، یعنی دویم ترې مو کړی وي که چېرته توانونه مساوي وي د توانو څخه یو توان او قاعده په خپل منځ کې سره ضربوو. a ضرب b
کول په توان دی n. یو مثال زه لیکم چې څلور عدد دی او بل منفي شپږ عدد دی. دا زه د حقیقي عددونو له سیټ څخه راخلم او د دوه عدد دی دا هم د تام عددونو د سیټ نه راخلم. نو زه لیکم چې څلور مربع ضرب یې منفي شپږ مربع مساوي کېږي قاعدې توانونه مساوي دي یو توان یې لیکم قاعدې سره ضرب څلور ضرب یې منفي شپږ څلور ضرب یې منفي شپږ منفي څلرویشت کول مربع. دا یې دویم قانون و. دریم قانون څلورم او پنځم قانون دا به انشاءالله په راتلونکي درس کې بیا هم تشریح کوو. نو تاسو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.